لغمان ولایت ته د خوشحال سادات په ملتیا تازه دمي ځواکونه رسیدلی دي. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. د لغمان ولایت امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه د پراخو عملیاتو د پیل خبر ورکوي. د والي ویان اسدالله دولتزی وایي چې د دې ځمکني او هوایي بریدونو د پیل لپاره د لوی درسیز او ملي دفاع سرپرست وزیر محمد یاسین ضیا په مشرۍ لوړپوړی پلاوی تېره شپه دې ولایت ته رارسېدلی دی. په پلاوي کې د هیواد لوی درسیز او د ملي دفاع سرپرست وزیر په ګډون د ملي امنیت لومړی مرستیال، د ملي امنیت اپراتیفي مرستیال خوشحال سادات او ګڼ شمېر نور نظامي چارواکي هم شامل دي. دولتزی وایي عملیات پیل شوي او ژر به بیرته هغه سیمې له طالبانو پاکې کړي کومې چې په تېرو 2 اونیو کې طالبانو نیولې دي. په لغمان کې تازه دمي ځواکونو داسې مهاله دا عملیات پیلوي چې اوس هم د یاد ولایت دولت شاه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. یا د ولسوالۍ تېره اونۍ طالبانو له افغان حکومت څخه ونیوله. د دې سربیره د لغمان په ګڼو نورو ولسوالیو کې هم هره ورځ د نویو پوستو د سقوط خبرونه ورکول کیږي. عام خلک که څه هم نویو پیل شوو عملیاتو ته هیله مند دي، خو حکومت او طالبان غواړي څو په جګړه کې ولسي مرګ ژوبلې ته پام وکړي. دوی وایي ډیری کورنۍ د جګړو له امله له خپلو سیمو څخه تښتېدلې دي، خو ګڼې داسې کورنۍ هم شته چې په جګړو کې بند پاتې دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو سره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.